دا یو ورور سوال کړی دی، وایي 3 وروڼه زموږ په علاقه کې هغه وتي د سیند طرف ته چې ما یاد نیسو د شپې او سهار ته نږدې د باران د ډېروالي د لاسه او سیند راوتی دی، دوی ګډوډ شوي دي. نو دا دوه د هغوی هېڅ پته نه لګي، مړه دي ژوندي دي اوبه وړي دي. هغه یو چې دغه ژوندی راغلی دی، دغه یو ژوندی راغلی او دوه مړه دي ورک دي. دې څوک نشي ویلی چې مړه دي، که نه ویلی کېږي مړه دي، نشي ویلی ورک دي. سوال دا دی چې هغوی کې د دې یو واده شتي زنانې ده، نو هغه تپوس د عدت په باره کې کوي چې دا عدت د خاوند په مرګ باندې چې زنانه تېروي دا به د کوم وخت نه شروع کوي. سوال خو فایدهمند دی که نه نه دی؟ او موږ دا مسله اورېدلې تاسو نه چې دا زنانه به صبر کوي 4 کاله، د عمر رضا فتوا وه. نو اوس دا موږ ته پته نشتي چې 4 کاله بعد به دا عدت شروع کوي که د هغې نه مخکې، او بل که په ده باندې غیبانه جنازه څوک کوي نو هغه به د کوم وخت نه کوي. هرې مسلې ته زموږ ضرورت دی. بعض راشي نه به کلمه موږ له هم راځي، یوازې مسله د کلمې ده، او که دې کلمه کې مې درته تپوسونه وکړو که نه نو دې کلمه کې موږ ته ډېرې مسلې نه دي معلوم. دین دا زموږ د ټولو دی، دا یوازې د عالم او د مفتي او د ملا دین خو نه دی، د هغه میراث دی یا ټیکۍ ده دې اخیستې ده. زه هم دا غواړم چې جنت ته لاړ شم، ته هم دا غواړي چې جنت ته لاړ شي، او عالم هم غواړي چې جنت ته لاړ شي. جنت ته تلو لار دا دی چې موږ په دین باندې صحیح عمل وکړو، او په دین باندې موږ د هغه وخته پورې صحیح عمل نشو کولی چې څو پورې موږ یې زده کړی نه وي. دا مسلې چې کومې بیانېږي بیا د تا خبره کوم چې دا څه بل چا دپاره نه بیانېږي، هم زموږ دا دین الله چا ته رالېږلی، موږ ته رالېږلی، زموږ دپاره رالېږلی، عوامو او خواصو دپاره، علماو او جاهلانو دپاره، تور او سپین دپاره، عرب او عجم دپاره، ټولو دپاره. داسې یو کس نشتی چې هغه دا خبره وکړي والعیاذ بالله چې نه جي موږ ته ضرورت نشته. ضرورت لازم ده، او موږ چې دا افسوس سره دا خبره کوو، موږ چې څومره د جهالت کې پاتې شوي یو، زموږ دا معاشره د هغې یو وجه دا ده چې موږ کوشش د زده کړې نه دی کړی، او دویمه دا هغه چا چې دین خو هغو کې اکثرو صحیح کوشش موږ ته د ښودنې نه دی کړی. دواړه طرف ته مسله شته، خو دا مسله راپېښېدی شي که نه شي. اوس چې د حالات راغلي دي په دې بعضو علاقو کې، سیلاب یا تندر، دا داسې ډېر خلک ورک دي که نه دي ورک؟ دا دغې سره بلکل برابر ده دا مسله. بیا د عدت مسله، د جنازې مسله څه به کوو؟ الجواب دا چې ورک شي دې ته په عربي کې مفقود ویل کېږي. المفقود، مفقود مختصر تعریف دا دی په شریعت کې، هغه سړی چې غیب شوی دی او د هغه خبر هم نشته، هېڅ پته یې نه لګي چې ژوندی دی که مړ دی، بلکې دا پته یې نه لګي چې کوم ځای کې دی، دا پته هم نشته چې کوم ځای کې دی. اول خو دا مسله یې د ساتي چې یو سړی ورک شي که نه، نو محض ورکېده دا د ده په نکاح باندې ګوره اثر نه کوي. چې ورک شو یو ښځه یې طلاقه شوه، نه، چې ورک شو ښځه د ده په نکاح کې ده، او په ښځه به خرچم کوي، خرچم دی به کوي، نو دی خو نشتي کوم وارثان چې دي خرچه په هغوی ده. اوس داسې مسله لکه دا چې راشي ورک شوی دی، هېڅ خبرې نشتي، موږ به څه کوو؟ ما دا خبره ذکر کړې وه چې دې کې بعضو علماو خو دا ویلي دي، 10 کاله به انتظار کوي. داسې یو بې دلیله خبره، 10 کاله به دا انتظار کوي. اوس یو زنانه ده د هغې 40 کاله عمر دی، خاوند یې ورک شو، 10 کاله چې انتظار وکړي نو څومره شو ټول عمر؟ 130. د دې نه بعد ولا بیا ته فتوا ورکوي چې اوس ته نکاح هم کولی شي. 130 ته خو چې ورسي که دا انتهایي کمزوري فتوا ده. د عمر بن خطاب رضی الله عنه ثابت دي چې دا خو داسې مسلې راغلي هغه پکې 4 کاله ورکړي، 4 کاله، ځکه بعض علما وایي انتظار به 4 کاله کوي. او دې کې یو بله فتوا ده، هغه زړه پرې ډېر مطمئن کېږي، زما په خپل ځان زړه مطمئن دی چې عمر بن خطاب چې دا 4 کاله خاص کړي دا هغه یو اجتهاد کړی دی، حالاتو ته یې کتلي دي یاره 4 کالو کې به معلومات وشي. ځکه که چېرته دې کې محدود زمانه وی که نه نو هغه به موږ ته الله او د الله رسول ښوولی وی. مطلب دا شو چې دا مسله د قاضي د اجتهاد سره تعلق ساتي، قاضي د اجتهاد سره، قاضي به حالات ته وګوري، کېدای شي چاته 4 کاله ووایي او کېدای شي چاته 2 کاله ووایي او کېدای شي چاته 15 کاله ووایي. دا ولې بدلېږي دا کلونه؟ حالاتو ته وګوري. اوس 4 کاله عمر بن خطاب خو ولید رضی الله عنه، زموږ په زمانه کې لټون د هغې نه زیات او زر کېدای شي،
موږ سره آلات دي، موږ سره ټکنالوژي ده، موږ سره انټرنیټ دی، او که مدارس نه وکړه. نو ځکه تحقیقي قول دا دی چې مسله چاته راځي ده؟ قاضي ته، عالم ته. هغه به اجتهاد وکړي، حالاتو ته وګوري چې زنانه ته به څلور کاله صبر کوي، څلور کاله کې به خبر راشي دا به څلور کاله صبر کوي، درې کاله به صبر کوي، څلور نه زیات دا به صبر. او چې کله بیا قاضي فیصله وکړه او حکم یې صادر کو، بیا به هغوی رالو چې دومره وخت تېر شو څه پته ونه لګېده، او حکم یې صادر کو چې او دا سړی مړلی، حکمن مړلی. حکمن څه مطلب دی؟ یعنې دغه دا حکم دی، نور حقیقي د مرګ لا موږ ته پته نشته. خو څوک چې دومره وخت غیبي او هېڅ پته یې نه لګي او هغه پسې لټون وشي، ډېره دی مړلی. به چې کله دا فیصله صادره شو د قاضي نه او د عالم نه، نو بس دغه ټیم کې به د زنانه عدت شروع شي. د مرګ عدت، د خاوند د مرګ عدت څلور میاشتې ولس ورځي هغه به شروع شي. دویم، میراث به دې ځینې تقسیمېږي. یوازې د عدت مسله نه ده، یوازې د مانځه د جنازې مسله نه ده، د میراث مسله ده. میراث سره به څه کوو؟ میراث به هم د دې ځینه هغه تقسیمېږي. نو بیا که د دې زنانه عدت ختم شو، نو دې له بیا روا دي چې د بل چاته واده شي، په نکاح شي. مسله اسانه ده ګرانه؟ پوه به نه شوئ؟ اسانه مسله ده، خو چې څوک په توجه سره خبره واوري.